الحمد لله العزيز الحميد الودود، والصلاة والسلام على صاحب اللواء والشفاعة والمقام المحمود. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عزرائيل وحملة العرش على الملائكة والمقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. د معززون زبیر الله جل شانه په توفیق سره تاسو ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سیرت مبارکانه یو څه حصہ درته بیان کړ. تر شوی جما باندې مد الله تعالی په توفیق سره سیرت مبارکه تر دې ځای رسولو چې حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه اویا کسون ملګری چې کوم صالح خلق علماوی حافظون وي هغه د یو قبیله سره ولژل، نو دی بیا په غدر او په دوکا سره هغه شهیدون کړل، په شهادت یې ورسول. دغه د اویا کسونه نه یو کاس چې هغه عمر ابن امیہ الزمری رضی الله تعالی عنہ هغه پوت شولو، هغه د دې قید تر غللو عامر ابن توفیل دغه د ژوندای ونیولو، بیا دای پریش ولو دغه سي ازود کړلو. د زکه چې د میر د والد عامر ابن توفیل میر چې کیما د نظر منلو چې زو د زمری قبیله نه یو غلام به د ازود و، نو دای بیا دغه په عوض کې دغه ازود کړو. نو دای چې بیا کله ارتللو پولیار کې د بنی کلاب د قبیله خلق چې هغه د بنی عامر د شاخ نوی هغه دوا کسون د سره پلیار کې ملکی شول او په یو ځای باندې شول، دی بیا دای ولګېدو دغه دوا کسون یې قتل یې کړل، او دغه دوا کسون د نبی علیه الصلاۃ والسلام په عهد کې وي او د په جوار کې وي. نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه دوی کسون ته چې کوم د بنی کلاب د قبیله خلق وي دغه نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه دوی کسون ته امن ور کړو. نو دغه صحابي چې کوم د مدینه منوره په طرف باندې دغه ډیر خفره ونده او ډیر لوی بوج ور سره ده، ځکه او یا کسون ملګری دغه ټول د په شهادت ورسېدل، او دای بیا هم په داسې صورت باندې راونده چې ساری ور خریله ده او د غلام په شکل کې ده، ځکه د غزمنه دغه رواج چې غلام دغه ته به سر به ور خریلو، نو د شکل دغه سي جوړ کړو. نو دا سخت پریشان راونده او دغه بد خبر چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ودای بیانوي، او په دې اسنا کې دغه دوا کسون د پلیار کې په موقع باندې میندل، نو د انتقام په تور باندې دغه دوا د قتل کړ. خو دغه په دې خبر نه ده چې دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په جوار کې، ورنه کچېره دغه په خبر وای نو د به اس کله هم د جرأت نه وای کړه چې دغه دوا کسون د قتل کړي وای، خو دغه دوا کسون د دنه په خطا سره دغه قتل شول. نو دا چې کله بیا مدینه منوره ته ورسېدلو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته حال بیان کړل، بیا دغه کیسه هم ورته بیان کړل چې د کیمه واقعا پیښ شوله او یا کسون په شهادت ورسېدل، او دغه حال هم ورته بیان کړ چې داسې دوا کسون مې قتل کړل. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وویل دا خو ډېره خطا کړې ده، ځکه دغه دوا کسون دا خو د مو په جوار کې وي، دې ته خو مو امن ورکړو، دا د مو په عهد کې وي، باید دغه د قتل کړي نه وای. نو دا عذر ورته پیش کړو، یا رسول الله زه په دې خبر نه وم، که چیرې زه خبر وای نو دغه به مو نه وای قتل کړی. بهر حال د خطا په وجه باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام د عفو وکړل، دای معاف. نو اس نبی علیه الصلاۃ والسلام خبر ولجلو دا بنی کلاب قبیله ته چې کوم د بنی عامر د دغه شاخو دغه ته خبر ولجلو چې یاره د توسې دوا کسون چې د میش په جوار کې وي هغه د میش د کاس نه د میش یو فرد نه دغه په خطا سره دغه قتل شوی دی، باید میش توسته د هغه دیت ډیر
نو هغه قبیله په دې باندې روزي شوه چې بس سمه ده چې په خطا سره د نه قتل شوي وي نو تاسې دیت ادا کړئ. کني کفار دغه د دوی سره ډېر غدر یې کړ د دوکای ورسره کړی دو سره د دې چې دا 80 کسون دا د عامر ابن مالک په جوار کې وي. دوی چې کله دغه قبیلې ته ورتلل بني عامر ته ورتلل دغه 80 کسون نو دا د عامر ابن مالک د ده په جوار کې دغه په جوار کې سره د دې چې دا په امن یې ورکړل نو دوی ارچک شول دغه مسلمانې باندې دایره وچوله او دغه ټول په شهادت ورسولو خیانت یې ورسره وکړ. دغه عامر ابن مالک چې کیمو دغه په دې باندې خبر شولو چې دغه 80 کسون چې د مو په جوار کې وي دغه خو یې قتل کړل دغه خو ټول په شهادت ورسول. نو د پښتنه وکوي دغه چا داسې وکړل وی دا خو د تو وریاره عامر ابن توفیل دغه ټول په شهادت ورسول. نو دای سخت ورته په غوسه شو دغه روغللو نزا ورسره دو په دغه عامر ابن توفیل باندې حمله وکړله. حمله یې وکړله نزا یې په وکړه خو د هغې نزې سره دی معاملې زخمي شول ځنې باد شو خو ونه لګېدل. نو دغه بیا د قوم خلک دی سره جدا کړل. دغه عامر ابن مالک چې کیمو دغه ډېر خفه شو په دې باندې چې دغه د ده په جوار کې وي او بیا دغه خو داسې خلک وي چې د ده پسند وي ځکه اسلام دا د ده خواش و مسلمان شوی نه و خو خواش یې بیا د ډېر د غم د وجې نه یو څه ورځې بعده دغه وایي دغسې وفات شول مړ شو. نو دغه خیانت دی ورسره کړی نبی علیه الصلاة والسلام هغه خیانت ته ونه کتل او نبی علیه الصلاة والسلام دغه خپله خاطه د خپل ملګري د هغې په عوض کې دی ته دیت ورکوي. دا به 2 کسون په خطا کې ځنې قتل شوي دي هغه قصدن یې 80 کسون مسلمان په شهادت رسولی دي. نو دغه 2 کسونې دیت دغه دی ادا کولې باندې سره یوځای کېدلې باندې چې دغه دیت سره یوځای کو ورته ادا یې کو. خو دغه دیت یوځای کول دغه سبب د پوره د بني نذیر د غزا د هغې سبب وګرځېدلو. هغه څرنګه وګرځېدو هغه داسې چې د یوه کس دیت چې کوم د دغه خو 100 ایشون دي دغه به ادا کوي او دلته 2 کسون دغه د دوی قتل شوي دي نو دلته 200 ایشون دغه په دیت کې دغه به مسلمان ادا کوي. نو دغه په دوی باندې لازمه وه چې 200 ایشون دغه به په دیت کې ورکوي. نو نبی علیه الصلاة والسلام مسلمانو ته امر وکړلو وایي تاسې په دیت په جمع کولو باندې سره یو دغه لګیا شئ دیت سره یوځای کوئ. مسلمان ولګېدل د خپل سعی مطابق د وس مطابق څه حساب مال هغه سره جمع کړو. نو هغه واخ وایي د غربت واخو صحابه کرام خو ډېر غریبون وي او وس یې نه وه پیره چې دیت یې ادا کړی وای. نو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک امر وکړلو وایي داسې به وکړي چې ویر به شي دغه بني نظیر ته یهودې ته دې ته به ویسي ځکه که چیرې هم دغه په عید وي اول سر کې چې نبی علیه الصلاة والسلام مدینې منورې ته راغلو په دې ځای کې د یهودې سره د بني قریظه سره د بني نظیر سره او د نر یهودې سره نبی علیه الصلاة والسلام عهد یې ولیکلو په هغې کې شرایط یې ولیکل اصول یې ولیکل. نو په هغې د هغې شرطونه یو شرط دا هم و چې مسلمون او د هرنګ یهود دا به یو بل په غم او په شدي کې دغه به سره شریک وي. نو د هغې جملې نه دغه شرط په دې ځای کې راغلو. نو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک دی ته خبر ورولېږلو په خپله نبی علیه الصلاة والسلام د څه صحابه کرامو سره راغلو دې یهودې ته راغلو بني نظیر ته وایي یاره دا د میږه د ملګري په خطا سره 2 کسون یې قتل کړي دي د بني کلاب نه باید تاسې د میږ سره په دغه کې امداد وکړئ دغه دیت د میږ سره تاسې په یو ځای باندې ادا کړئ. نو د دوی سربراہ چې کومو د بني نظیر د یهودې هغې ورته وویل چې دا خو بلکل دا به میږ د سره ادا کړي ځکه چې دغه خلک د میږ خو بني کلاب یا د بني عامر دا د میږ خلفا هم دي د دوی سره میږ عهد لیکلی ده باید د دوی دیت دغه میږ د تاسو سره په یو ځای باندې ادا کړي. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته ویل ته یا رسول الله وایي داسې وکړه چې ته انتظار وکړه ته کښېنه او میږ به لوټ شي دغه د دیت په اربېژولې په دې پسې به ولګېږي چې دغه سره یو ځای کړي او تاسو ته یې ډېر کړي.
نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل ملګری سره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، عمر رضی الله تعالی عنہ، علی رضی الله تعالی عنہ، نور صحابه کرام دغه سره موجود دي. د یو قاله دی ولس راکښنسته، دغه په انتظار دی چې دغه يهودي دیت سره یو ځای کو دغه به میشته وروړي. يهود په ځای د دې باندې چې په خپل عهد کې وفا وکړي، چې کیم د دې سره معاهده لیکل شوی و چې په هغې باندې وفا وکړو، د هغې په عوض کې د هغې په بدل کې دی خیانت وکړ. د یهودي دا د مخکې نه دغه طریقه کار ده، دا د نن ورځې خبره نه چې د مسلمانو د اسلام دغه دشمن دي، بلکې دا د اول د بنیاد نه دا د اسلام دشمن دي. په هر صورت باندې د مسلمانو ناکامي دغه غوړي، د مسلمانو ختمېدل دغه غوړي، اسلام ناکامي د اسلام لوند وروستل دغه غوړي. نن که چیرې میږه دې ته سوچ وکړي، د میږ ملک پاکستان دغه د اسلام په نوم باندې دغه بنا ده، دغه هر چاته واضح ده د اسلام په نوم باندې بنا ده، او په دې کې علی الاکثر دغه مسلمان دي. په 100% کې تقریبا 99% دغه 90% دغه مسلمان دي، او دغه 10% دا شاید په دې کې غیر مسلم، په دې کې دغه اکثریت مسلمان دي. خو بیا هم د یهودي په میش باندې دمره تسلط ته چې د میژه دفتر ته هم د دې زبان یا د دې طریقه کار د دې رسومات او رواجونه دغه میشته داخل کړي. دغه نن سبا میشتو سوینی کېره ته هم دغه داخل دي مسلمونی چې د میشتو سه پیدایش دغه په اسلام باندې شو ده، بل مذهب بل دین دغه میش نه دلیدله. خو بیا هم د دې طریقه کار دغه په میش کې دې ځای ته رسېدله ده، لکه نن سبا دغه کیکینه دغه حبیب برډې ورته وایي، کسه ورته وایي، دا د یهودي طریقه کار ده، دا د اسلام د شعائر نه ده، دغه دا د دې طریقه کار ده. او د هرنګي د دې زبان د دې طریقه کار دا د میشو سے په هر څه کې کېره ته او دفتر ته د میشو سے ملک پاکستان ته کچیر وویني د دفتر ته چې داخلي شي هغه به ته د انګلیش اصطلاحات ډېر استعمالوي. دغه ویل چې دا د غیر تسلط ته دندل ده، د غیر تسلط ته ورنه په پاکستان کې باید میشو سے اردو زبان ورای. اردو زبان دا د میش د ملک خپل زبان ده، نو په دفتر کې هم خپل زبان دغه نشي ویلای، دا د غیر زبان دی. نو دغه د دې مشانی نه دي، دا د مخ کې واخنه دغه مشانی نه روان دي په دې طریقه باندې تر دې چې نن د میش هر څه ته د خپل مشانی نه خپل طریقه کار دغه په میش کې داخل کړه. نو دا يهود دا د مخ کې زمونه داسې په غدر کې دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په خپل عهد کې په خپل وعده کې وفا ونه کړل، خیانت ورسره کو. هغه خیانت داسې ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام په انتظار دي چې اس په دیت به وروړي. نو دغه بدبخته د شکی خلک د سره یو ځای شول، ویل چې یاره په دینه بل فرصت دغه میږ نشي پیدا کولای، ځکه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام اس دغه د کامې ملګری سره دل تر وغوله ده، او د دې یو څه ملګری دي دغه باندې اس د میشو سے تسلط ارتللی شي، قدرت مستقو چې د په خپل قبضه کې وروولي او دای دته نقصان ورسوي او په شهادت یې ورسوي. وای سیک په داسې وکړو چې میچن دغه نه دوته میشو سے د ایړه دغه چې په جوړوي د غنم چې ور وچوي دغه دغه غاټه میچن دغه طبي نه وي، دغه یو يهودي وشله چې دغه چغو او د کټې سار ته وخښوي او په نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک په سار باندې ورو ورځوي. وی دغه شمو کادو څه فرصت په دې کې یو کاس ورته ویل یو يهودي سلام ابن مشکم و ير دغه څه چونه کوي کچیر مو داسې وکړل دغه خو در باندې خبر شي، دا خو د خلک په راضي باندې د خلک په هغه خبره باندې چې د په سینا کې موجود وي، وای دغه خبرې دي ځکه چې د خو الله تعالی پیغمبر الله جل د جبرئیل علیه السلام په ذریعہ به خبر به دغه څه باید ونه کوي. کچیر مو وکړل دغه عهد او دغه وعده دغه به متشي دغه به منقطع شي، چې کومه وعده د مسلمان او د میش په مابین کې دغه لیکل شوی. خو دغه يهود دغه د خبره باندې غیږ نه وګرول، وی یاره پرېږده دا د تو خبره ته چا توجه نشته. په دې کې بیا ویل چې سیک به دغه کور وکړو. په دې کې یو بدبخت شاکی عمر ابن جحاش ابن کعب يهودي ویغه ویل چې دغه کور به زو بس هغه دغه طبي روح واستله د میچن ولا
دغه یې پوسې د کټې چت ته یې وخېژوله. په دې اسنا کې الله جل شانه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خضر جبریل علیه الصلاۃ والسلام ورولېږل. وایي زر تر زره دغه ځای بدل کړه، د دې ځای نه لوټ منتقل شه، د دې ځای نه یهود منصوبه درته جوړه کړي، تو ته نقصان رسوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام شو په سړه سینه باندې دغه چټ شو، شور یې ونه کړ. دا یې نه ویل چې د موږ سره څوک دوکا کو یا غدر کو یا خپل ملګري ته وایي چې وورځئ، نه په خپله سړه سینه باندې حکمت عملی ادا کړ. هغه داسې چې زه د دې ځای نه لوټ شم، خو بس کیسه سړه ځکه چې منصوبه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ونه صحابه کرامو ته نه وه، نو دې د وجې نه هغه ټول په جنګ باندې ککړ نه کړه، بلکې نبی علیه الصلاۃ والسلام شب په سړه سینه باندې دغه چوک شروع داسې روان شو، ووتو دغه مجلس ته چې لوړو. په دې کې صحابه کرام دغه بس دوی دا خیال و چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک دغه د یو ضرورت په بنا باندې دغه تلله ده، دغه بیا روشي. او د هرنګې یهود دی هم دغه سوچو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا د یوه ضرورت په بنا باندې لوړلو، دغه بیا روشي، دې ځای ته ورشي نو خپل مشن دغه مستار ته ورسوي. خو نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک دغه پسې وځنډېدو، چې کله وځنډېدو صحابه کرام دغه چک شول، بس چې هغه پوه شول چې نبی علیه الصلاۃ والسلام نرسي، داسې پسې لوړل د مدینې منورې په طرف باندې روان شو، ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام د مدینې منورې په طرف باندې راوړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک کې په لیار کې ولیدو، وایي یا رسول الله دغه خو میش د خبر نه کړي، ته خو دغه سر چک شوی. نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه د یهودې په مقصد باندې دغه په اراده باندې د خبر کړ چې موږ ته خو الله تعالی داسې خبر وکړل، نو په دې وجه باندې زه ارچک شولم چې دغه ځای مجلس پرېږده، نو دلته بیا مشکل نه جوړېږي. چې کله مدینې منورې ته ورسېدل، نو دلته نبی علیه الصلاۃ والسلام محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه ته ویل، امر یې ورته وکړ، وایي ته ورسه بنو نذیر دغه قبیلې ته ووایه چې 10 ورځې مدت نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه توس ته در کړه ده. وایي زر تر زره په دغه 10 ورځې کې دننه توس مدینه منوره دغه پرېږدي. وایي که 10 ورځې نه بعد څوک هم د بني نذیر د قبیلې یو فرد ولیدلو، نو د هغې به سر به دغه منقطع کېږي، دغه به کټ کېږي. نو دغه 10 ورځې مدت نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه ویل. په دې کې بنو نذیر باندې ډېر خوف دغه تواري شو، په دې باندې ډېر وډارېدل. نو د دوی سره د تاګ بله لیار نه وه، د تاګ نه مسوا بله لیار نه وه، نو دی قصد وکړلو چې خپلې کاډې دغه بور کو روان شو. نو په دې اسنا کې عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین هغې خبر په سر ولږل، وایي یاره تاسې څرنګې درېمئ، دغه خو د تاسې خپل ملکیت ته د مخکې زمانې نه د پلارې او د نیکې، نو دا خپل ملکیت تاسې څرنګې پرېږدئ، دغه مسلمان خو ډېر کم تعداد لري، دغسې باید تاسې ونه کړئ. وایي زه خپل فوج دغه تاسې ته درلږه 2000 فوج د مو سره موجود ده، هغه زه تاسې ته درلږه چې د تاسې ملا په هغې سره مضبوطه شي، تاسې د دغه ځای نه ونوځئ، باید د دې سره جنګ وکړئ. نو دغه بنو نذیر یهود چې کوم وي، دغې یو څه قوت په خپل ځون کې دغه حس یې کړل، وایي یاره بس مس قوي شول یاست. نو دوی د تاګ اراده دغه یې پرېښوله، نو دوی خبر ولږلو نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته. حوی ابن اخطب د یهود مشر سربراه و، هغې خط یې ور ولږلو چې یاره د تو چې هر څومره وس په قدرت کې دې وي دغه ته وکړه، میز دغه خپل ملکیت د خپله خوره دغه میز نه پرېږدي. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک وایي فورا د الله اکبر اوز وکړ. صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین دی هم د الله اکبر ناره وکړه، امر یې وکړل، وایي تیار شئ، وایي ایس په بني نذیر باندې حمله وکړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام تقریبا وایي 1500 افراد دغه مسلح کړ، فوج تیار، او د هرنګې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک په خپله هم ورسره و. نو دغه روغلل بني نذیر چې کله مسلمون یې ولیدل چې دغه روغلل حمله کو، او دغه یهود دغه ننوتل په خپلې قلاوې باندې، دروازې یې پسې بندې کړ، د کټې سارې ته وختل، د هغې طرف نه په مسلمون باندې غشي ویشتل دغه یې پر شریک کړ. مسلمون ور روونې په دوی باندې حمله کو، په دوی غشي ور شریک کړ. نو د مسلمون په واسه نه وه پیره چې دغه د غشي سره دی دغسې په ور نوځي. نبی علیه الصلاۃ والسلام امر وکړ، وایي وفات شئ، وایي لږ کې په سټ شو. نو په داسې مسافه کې دی ځنې په سټ شول،
تر کومه ځای پورې چې دغه غشي دغه رسېده نو هغې ځای نه څه فاصله کې دی ورسته پاتې شو. نو دی محاصره کړي دي دا یهود په خپله قلا کې ایسور دي. نو په دې کې نبي علیه الصلاة والسلام امر وکړلو وی دغه د بني نظیر دغه کومې ونې چې دي د بوغې نه دغه کاچې کړي دغه ور ختم کړي ځکه د دې بوغې نه د قلا نه خارج کړي. نو چې کله یهود دغه ولیدل چې ونې دغه سملي نسکریږي نو یهود دغه په خپل مابین کې سره ویل یاره د میژ مال دغه خو به ټول ختم شي ځکه یهود د مال نه مسوا د بت سره محبت لري نه وایي دغه ونې چې د میژ کاټ یې کړو نو د میژ مال دغه خو بیا څه پوته نه شو. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته خبر ورولېږلو وایي د دغې ونې څه جرم کړلی چې دغه تاسې کټ کوئ. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته وویل وی یا به تاسې دغه به ټول به ووځئ د دې ځای نه یا به دغه ونې دغه به ټولې به کټ کېږي او د تاسو سره به جنګ شي. نو دی صبر وکړلو یهودي څه استقامت یې وکړو لږ کې صبر یې وکړو چې یاره لږ کې به صبر وکړي کېدای شي دی دغه لوټ شي خو مسلمون یې دغسې د ونې کټ کولې. اخره یهود دغه تنګ شول دی خبر یې ورولېږلو الله تعالی د دی په زړه کې خوف او ویره دغه ور واچوله. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته خبر ورولېږلو وایي یا رسول الله یا محمد صلی الله علیه وسلم د میژ د دغې ځای نه ووځي خو په یو شرط باندې هغه شرط دا ده چې میژ به د ځون سره خپل مال دغه هر څه به د ځون سره وړي او بل میژ ته به امن به رکول شي. نبی علیه الصلاة والسلام دغه شرط یې سره ومنلو په دې شرط باندې چې اسلحه دغه به د ځون سره نه وړي وایي لوټ شئ هغه چې تاسې هر څومره د ځون سره مال وړلی شئ دغه نه چې بیا پسې رسئ بلکې هېڅ چې څومره د ځون سره څه وړلی شئ هغه در سره یې وسله دغه به د ځون سره نه وړي. نو دی دغسې وکړ نو بس دی ایشون روبوسل او بورینه دغه ایشون یې بور کړ او ښه سامان دغه یې وخوستلو د ځون سره وسلې نه ور سره یې ول دمره سامان یې و تر دې چې د تیر دروزې دغه یې هم ور سره وبوسلې ځکه چې هغې قیمتي لرګي وي دغه یې هم مسلمانې ته نه پرېښود. نو دغه یې د هر څه د ځون سره دغه یې وخوستل د دی تګ انداز وی دغه په دې طریقه و چې یوه زنانه وه هغې به غزلې به ویل او د یهودي صفات به یې په دې کې کړلو چې میش ډېر په عزت باندې دغې حجاز نه د مدینې منورې نه دغه میش ووځي دغه غزلې دغه به یې ویلې اشعار به یې ویل او د خپلې یهودي صفات به یې کړو پکې. نو دغه یهود بیا لوړه دغه یهودي سره بنو قریظه دې هم وفا نه وکړله دا د دې خلفا وي خو دغسې پرې شول دوکا یې ورسره وکړه یهودي خپل یهودي ته دوکا ورکړه ځکه ګوشې ور پرې شو او د هرنګې دغه عبدالله منافق دې هم دغسې پرې شول خیانت یې ورسره وکړو دوکا یې ورکړله د دې ملاتړ یې ونه کړو اول خو یې ورتېزولو خو چې کله د جنګ حالات راغلل نو دغسې یکې تنها یې پرې شو. نو دی دغه بورینه یې وخوستل روان شول بعضې د شام په طرف باندې لوړل او بعضې د خیبر په طرف باندې. نو دغه بنو نظیر په دا طریقه باندې د مدینې منورې نه ووتل او دلته د مسلمونې ته 500 د دوی جنګي ټیپۍ دغه پوتې شولې او د هرنګې 500 زغرې دغه یې پوتې شولې او 340 دغه د دوی نه تیرې پوتې شولې او بل غیر منقوله هغه شیونه چې هغه نقل کېدل نه لکه مځکې پټي او ونې بیټې دغه نه نقل کېدل دغه یې وړی نه شول د دوی په واس نه وي پیره چې دغه د ځون سره یې دغه ځنې پوتې شول نو دغه ټول مسلمونې ته دغسې پوتې شول. نو دغې مال ته فی ویل شي او هغې مال ته فی ویل شي چې کوم شی د کفارې نه دغسې مسلمونې ته پوتې شي بغیر د جنګ نه دا هم بغیر د جنګ نه ورته پوتې شول جنګ نه وشو دغسې ورته پوتې شول نو دې ته فی ویل شي. او بل هغه شی هغه مال چې د جنګ په ذریعه باندې د کفارې نه ونیول شي قابض شي هغې ته غنیمت ویل شي. نو د غنیمت 5مه حصه دغه د بیت المال دو د الله تعالی او د رسول الله دو صلی الله علیه وسلم او باقي مال 40 حصې چې کوم دغه په هغه مجاهدینو باندې چې چا په دغه جنگ کې شرکت کړی دا په هغې باندې تقسیمیږي. نو دغه خدای ته پاته وه نو دغه د فی مسله دغه نوې روغله ده دا اول ور و چې د کفارې نه داسې مال ورته پوتې شو چې هغه بغیر د جنګ نه نو دغه نوه طریقه کار په اسلام کې
نو دغه متعلق بیا الله تعالی وحی نازل کړل چې دغه فای چې کوم د الله تعالی او د رسول الله ده، یعنی دا هم د بیت المال. نو دغه بیا څنګه په وکړه؟ نو دغه بیا مهاجرین ته ورکړل. هغه مهاجرین چې هغه بے وسوي، بے قدرت وي، غریبون وي، هغه ته دغه زینه ورکړل. هغه بوغینا یا څه حساب دی ته ورکړل چې د استوګنه پغې کې جوړ شي. او یو دوا انصار د صحابه کرام نه چې یو ابو دجان رضی الله تعالی عنہ یو بل صحابي هغه ته هم یو څه حساب ورکړل، ځکه چې دا په انصار کې ډیر غریبون صحابه کرام نه ربکی دغه په مهاجرین باندې دغه تقسیم کړل. نو دغه تر دې ځای پیری دا د بنی نذیر د غزا کیسه وا، جنگ نو وشو بل بکی دغه سي په معاهده باندې په شرط باندې دغه سي اوت. دغه غزا چې کیمه مخه تر ول غزا هر هغه ویل شي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیم جنگ تا که جنگ شوی او کنه وی شوا، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په کیم تک کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام شرکت کړوي نو هغه ته غزا ویل شي. نو باغې کې کا جنگ شوی او کنه وی شوا، نو دا هم د بنو نذیر غزا و، ځکه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې کې شرکت کړو اگر کا جنگ نه وشو وکړي. نو دغه د سلورم کول د هجرت او د هرنګ د ربیع الاول میاشت او ورپسې دغه د سلورم کول د جمادی الله میاشت په دغه کې یو بل غزا دغه مخه ترغله چې هغه ته ذات الرقاع وتویل شي. هغه داسې مخه ترغله چې د غطفان قبیله وي. دلته اصل کې يهودي دغه جرأت چې پیدا کړو چې په مسلمانانو باندې بار بار د حمله قصد وکړل. اره قبیله برچګیدا چې په مسلمانانو باندې په مدینه منوره کې حمله وکړو. د دې وجه دغه وا چې مسلمان خو اصل کې په جنگ احد کې مسلمانانو ته نقصان ډیر ورسېدل. نو دوی دغه وګړل چې یاره مسلمان دغه کمزوري شوی دي، نو اس په دوی باندې مش به حمله وکړي، د دوی مال هر څه جایداد چې کینه دغه و مش په غنیمت کې وکړي. نو دې د وجه نه يهودي دغه جرأت وکړل هر قبیله برچګیدا چې مسلمانانو په حمله وکړي. نو دغه غطفان قبیله هم ارچګه شوله چې یاره په مدینه منوره باندې حمله وکړي. یو لوی لشکر دغه تیار کړ. او دا خبره بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دغه مدینه منوره ته د استخبارات په ذریعہ باندې ورسېدله. خبر ورسېده نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فوج تیار کړو، لشکر تیار کړو، مجاهدین دغه مسلح شول ویره چې د دغه مخنیوي وشي. ورغله دا چې ورغله هغه طرف نه غطفان دغه فوج وروتله ده، دغه طرف نه صحابه کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زوم سره ډیر صحابه کرام به تللی او د هغه جانب نه د هغه جانب نه د غطفان چې کوم فوج هغه په مسلمانانو نه سي چند زیاتو دمره فوج وروسره. او دغه غطفان چې کله دغه خلک مسلمان ولیدل اگر چې دای کامي خو دغه جرأت نه شو کړی چې په دای باندې حمله وکړي. مخ مخ لشکره سره ویلوړي دي خو جرأت هغه نشي کړلای چې په مسلمانانو باندې حمله وکړي، ځکه چې دغه ویني چې مسلمان اگر چې کام دي د میش دمره لوی تعداد ته عادت ته چې دمره کثیر تعداد سره دل تر وتلی دې ته د جنگ اراده کړی مقابله تر وز. او دغه خډیر بهادر دي جرأتمن خلک، نو دې قصد نشو کړی چې حمله وکړي. او دیوی جانب نه مسلمان هم حمله نشو وکړلای، ځکه چې هغه سره دا ویره وا چې یاره مش به تعداد کې دغه کامي او دی ډیر دي، کچیر حمله مو وکړه د دینه مخکې هم مشته ډیر نقصان رسیدل ده، ډیر ملګری دغه په شهادت رسیدلې، نو مزید به مش نه هم نقصان ورسیږي. نو دوی هم حمله نه کړله، یو بل ته انتظار دی کچا حمله وکړه د بل به ول حمله، او په دا کې یو څه ورځې تیر شولې حمله نه وکړه، دغه سم منتظر. اخر دغه د غطفان خلک چې کیمی دغه ویل چې یاره دوی المنزینه کو د المنزه په اسنا کې په وخت کې په دوی باندې حمله به وکړي. وای بس سم دا خبره صحیح. نو مسلمان چې کله په منزه باندې ودرېدل نو دوی چې کله حمله ته تیارېدل دلته وحی نازله شوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د صلات خوف دغه طریقه وته وشله. وای دغه طریقه باندې تسل منزینه کړ، یو څه کا سند دغه المنزینه کو دي تو سره او څه کا سند د دشمن طرف ته په پایرا باندې وردري. هغه چې کله سیرا کاته وکړه هغه د تیر شي هغه د بیروشي دلته د تو سره د بکی کا سند بیا د تو سره المین وک د صلات خوف طریقه دغه بیا نازله شو.
نو کله چې دوی عطفان قبیله دغه ولیدل چې یاره دا خلک وسلې هم ورسره دي، المنځونه هم قومیش طرف ته متوجه هم دي، د حمله کړل فرصت موقع دغه نه میندله، نو بیا دوی دغه حمله پرې شوه. اخري دغه عطفان قبیله خلک چې کیمي دغه سره وپوشل شول، لوړ سره جدا شول چې یاره د حملې څه امکان نشته چې په دوی باندې وسي، او بل د دوی په زړه کې خوف هم و ځکه چې د دوی بهادرۍ جرأتمندي دغه یې لیدله، نو دې د وجې نه دوی سره جدا شو. چې جدا شول او مسلمان هم د مدینې منورې په طرف باندې روان شول، او دلته په د عطفان د قبیلې یو کاس و یو فرد و، دغه قسم یې کړی و چې زه به هغې وخته پورې دغسې واپس لوړ نه شه تر څې چې مو د مسلمانې د چا وینه دغه نه وي تله کړې. نو دغه یو کس پسې ده او مسلمان روان دي، دغه یې ولیدو چې په میش پسې کس روان ده، یو فرد روان ده، خو پروا یې نه وسوتله، یاره څه کور به یې وي، نو دغسې پسې پرې شولو. نو دوی چې کله یو ځای ته مسلمان ورسېدل په دې ځای کې پړاو واچول، خیمې ولګول، او دلته نبي علیه الصلاة والسلام مبارک صحابه کرام ته وویل نن به سیک په پیرا وکړو. په دې کې دوه صحابه کرام ورته وویل، یو عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ او بل عباد ابن بشر الانصاری رضی الله تعالی عنہ، و یا رسول الله دغه پیرا بنن میج وتی وای بس سمد. نو دغه دوا کسان په پیرا باندې ودرېدل، اسپادو په پیرا باندې ویلوړي. په دې اسنا کې د یو صحابي ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ، عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ دغه سملستلو، او بل دغه عباد ابن بشر الانصاری رضی الله تعالی عنہ دغه په پیرا باندې ودرېدو، خو دا ویل چې یاره چې پیرا کې خو المینځ وکړه، دغه په 2 رکعته نفل وتل، دغه لګیا د په لمونځ باندې. په دې اسنا کې دغه کاس چې کیم ده چې کله ولید چې د بل ملګری ویو ده او دای په لمونځ باندې مشغوله ده، نو دغه شه نږدې پسې روغله او غشی په وکړ. چې غشی وکړلو دغه صحابي چې کیم ده عباد رضی الله تعالی عنہ دغه په مټ باندې وویسته، نو د لمونځ په اسنا کې دغه غشه وبسره دی، دغه په لمونځ باندې ده، المیز نه منقطع کوي. او بیا بل غشه په وکړلو، هغه هم د په مټ ولګېدو، بیا دغه څه ونه وبسره دی، المیز نه منقطع کوي، ځکه وایي د سوره کاف شروع کړو. دا خو د مسلمانو دا خو د صحابه کرام عبادت د میشتو سه عبادت، هغه المیز چې میشتو سه کی نو بس خپل کله کله سړی په پای نشي چې یاره د څه پکې وایي. صحابه کرام خو به داسې المیزو چې دا هغه غشي تکلیف د وجه هم المیز نه منقطع کولو، ځکه سوره کاف شروع کړو. د د زړه دا نه غوښتل چې دغه سوره زه په نیمایي کې پرېږدم، وایي باید زه دغه پیره ووایم سره د دومره لوی تکلیف د میشتو سه المنځي سل وره خزون پکې ګراوي، او د هرنګ موبایل روبسي پکې سایلنټ کې پکې. په دې سره المیز پسې دیږي څه کسون مو ولیدل چې د لمونځ په اسنا کې ګنټې وي تروشي موبایل روبسي ټټه ټټه دغه ګوتې پکې وایي، المیز د پاسې شو دغه بیا د سر نه کېږي، او د هرنګ ډېر ورته زون ګرول په لمونځ کې 3 ورنه ډېر سیک وګروي، المیز پاسې شو. او د هرنګ بعض خلک د میشت المنځي نه کو خطې چې کله نو کوي وغوندي یا سپي کې خطې وغوندي، ځکه چې چېرته خو د سپا خطې لیدلې نه وي، سپا خطې چې دا وغوندي نو داسې په فرش کې دغه په لمونځ باندې وي، نو دای بیا د خطې دای داسې ورچګوي، بیا چې کله لوټ شي بیا په لمونځ کې دا داسې وکړو، نو دې سره المیز فسیدېږي. دا عمل کثیر د باید دغسې میشتو ونه کېږي. نو دغه د صحابه کرام المنځي نه وي چې دومره لوی زخم سره چې 2 وره غشه په ولګېدو المیز نه منقطع کړ. دا د صحابه کرام عبادت. چې کله د سوچ وکړو په لمونځ کې چې یاره ته خو د صورت پیرا کوې، هسې نه چې نبي علیه الصلاة والسلام د تو په ذریعه باندې د بل ملګری خو د ویو ده د تو په ذریعه باندې ته ولګې او قتل شي، نبي علیه الصلاة والسلام ته دغه ویر شي نقصان ورته ورسېد. هغې نه بعد د سلم وړولو بل ملګری ویش کړ، اربعې دور یې کړ، وایي زه خو زخمي شو، یاره بیا د څه ویله نه چګولو، مو خو صورت شروع کړو د الله تعالی سره لګیا. نه هغه وخت کې هغه بل چې کیمه هغه په منډه سوزون یې خلاص کړو. نو تر دې ځایه پورې دغه د غطفان کیسه وه، دغه ځای چې نبي علیه الصلاة والسلام لوړو، یو بله په دې ځای کې څه بله داسې حادثه دغه پیښه نه شوه. د دې نه بعد په بله میاشت کې دغه د هجرت 4 کول په بله میاشت کې بیا هغه چې مخکې ذکر کړی وي چې ابو سفیان نبي علیه الصلاة والسلام ته دغه د احد په جنگ کې په آخري اسنا کې دغه ویلي وي چې د میشتو سه اراون جنگ دغه د بدر په میدانه باندې وي، اراون کول ته په دغه وخت باندې دا د بدر په میدانه باندې وي. نبی علیه الصلاة والسلام دغه وعده ور سره وکړه
چې اراون پول باندې د بدر په میدانونو باندې د میش مابین کې دغه مقابله به دغه مخه دردوي نو دغه د الله تعالی په توفیق سره اراونه جمع باندې بیانوي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. امین. دعا یا رب العالمین ګونه معاف کړي، د میش خطا معاف کړي، هر قسم سوادی میجو بخش خزل مجد کې چاسه قسم پرشنوي ته حل وکړي کې به منسبت علی کې به مر یا الله شفا کامله جنت نصیب کړي د چا چې غربت یا د غیبنا اسباب ارتماعیا یا رب العالمین چاسه قسم پرشنوي ته حل وصلى الله تبارك على محمد وعلى اله وصحبه.